په ننګرهار کې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش لړۍ که څه هم د مسؤلینو په وینا په چټکتیا سره روانه ده او د برېښنایي تذکرو په موخه هره ورځ مرکزونو ته په سلګونو کسان مراجعه کوي، خو یو څه چې مراجعین ورسره په ستونزو کې اخته دي او د حل غوښتنه یې کوي، په دویم مرکز کې د څښاک اوبو سرپناه نشتون دي. مراجعین وایي په دې ګرم موسم کې داسې ځانګړی ځای او د څښاک لپاره د اوبو زمینه نه ده برابره شوې چې دوی ترې ګټه واخلي. نه د سویرې حد اقل یو تجربه دې ولګي دلته شاوخوا چې حد اقل هغه سویرې خو شي انسانانو ته خو نو سهولت زه منم چې مطلب سیستم او تقاضا ډېره ده او ځایونه کم دي، خو باید لږ سهولت به برابر شي په دې خبره. نو ما وایي چې فقط دغه اوبه او دغه د سویرې منظمتیا وشي نو انشاءالله مشکل به نه وي. بیا بل دا کم تجاران چې دا غټ ورونه دا دغه زمینه د سوري زمینه یا د اوبو زمینه یې دو موږ له دلته برابره کړي، دولت به شي له ورسېږي، یو شي له هم کار نشي کولی دولت. لومړی د دوی سرپناه چې ستر لمر ته ولاړ دي، ګرمي ده، ښځې دي، ماشومانان دي، نارینه خو به هر رقم دغه وکړي صبر وکړي خو ماشومان یې نشي کولی. دویم د اوبو لګولو لومړی دا چې سوری ورته برابر شي او دویم دا چې دلته د اوبو زمینه بیلر ولګېږي دغه، او دریم دغه مامورین چې لږ زیات شي. ځای غټ دی خو لکه د خلکو ازدحام زیات دی او دغه نشته کنه، نو خلکو ته ډیر مشکل دی. بل خوا جلال آباد ښار کې د برېښنایي تذکرو د دویم مرکز مدیر په یاد مرکز کې د مراجعینو ستونزې تر یو حده مني، خو وایي چې دوی هغو مراجعینو ته کولري، چتي پاکي او نور امکانات برابر کړي دي چې دوی هره ورځ د ورکړل شوي پلان مطابق په اساس د برېښنایي تذکرو د کارونو طی مراحلو په موخه راغواړي. ستونزه زموږ مرکز کې شته، دغه بعضې مراجعینو ته موږ د سوري انتظام نه لرو، د هغې دپاره هم پیشنهاد لیږلی دی ریاست ته، انشاءالله براورد شوی دی. نږدې ورځو کې به د سوري او د اوبو مشکل ستونزه به دلته حل شي په خیر سره. زیاتره مراجعینو ته موږ خصوصا ښځینه او مراجعینو دپاره موږ اتاقونه لرو، هلته ورته کولرې نصب کړي دي، زمینه سازي شوې ده. نو فقط یو څه تعداد محدود تعداد مراجعین چې هغه خپله دوسیه ته مراحلو په خاطر باندې دغه دوسیه تعقیبوي، هغوی دپاره د سور انتظام به انشاءالله نږدې ورځو کې دغه ستونزه حل شي. ورته مهال ګڼ شمېر ښاریان بیا له حکومته دا غوښتنه کوي چې د دغې ملي پروسې د لا چټکتیا او دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره باید په ښار کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه زیات او دا لړۍ تر ولسوالیو هم وغځوي.